په افغانستان کې عمومي حالت دا وخت په خاصه توګه د ماشومانو لپاره د تشویش وړ دی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال تیرونه په نړۍ غږ کړو د افغانستان سره د فوري مرستې وکړي. هغوی ته د نغد پیسې ورکړي چې د تباهۍ نه بچ شي. The Afghan people که چېرته طالبان بدخویي کوي نو د هغې اجتماعي سزا باید افغان ولس ته ورنکړی شي چې وځپلی شي. خلک باید په یو حالت کې هم د لوږې له وجې مړه نه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي د افغانانو سره د امداد لپاره 3 جهازونه د تیرې جمعې په ورځ په فوري توګه د ازبکستان ترمس ښارګوټي ته رسیدلي دي. او وايي د هفته به 2 نور جهازونه هم امداد یوسي چې پکې خیمې، کمبلې، صادرونه او نور مرستې شامل دي. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي دوی په دې وروستیو کې د افغانانو سره د مرستو لپاره $40 میلیون منظور کړي. نور به هم کوي خو باید طالبان نړیوالې غوښتنې پوره کړي. So we are of course not موږ په دې پوزیشن کې نه یو چې د طالبانو یا د راتلونکي بل حکومت سره مالي مرستې وکړو تر څو ونه ګورو چې دوی بنیادي غوښتنې پوره کوي او د خلکو حقوقو ته پوره احترام ولري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته د یو خصوصي مرکې په وخت ویلي د شریعت په چوکاټ کې د نن غوښتنې به پوره کوي. اوس پورې امریکایانو خپل غوښتنې مشخص کړي نه دي. هغه عمومي اندېښنې کوي د بشر د حقوق مورد باندې د ښځو د حقوق مورد باندې. هغه موږ اطمینان ورکوو چې هغه حقوق موږ رعایت کوو چې کوم شریعت اسلامي کې ورته مراعات کول لازمي دي. په هر صورت دا د اسلامي علماو کار د دغه د ښځو د تعلیم او د کار ساحې مشخص کی. د طالبانو بیان زیاتوي د امریکا او د نړۍ د مالیاتي ادارو سره مو خبرې روانې دي چې دا ناانصافي ده چې د افغانانو پیسې کنګل کړي شوې دي. باید شتمنۍ خلاص شي چې افغانان خپل اقتصادي ستونزې هواري کړي. د امریکا د انسټیټیوټ اف پیس سیډونکو ویلیام بورډ وايي د اساسو کنګل کېدل د افغانانو په اقتصاد اغیز کوي. زما مطلب دا دی چې د شتمنیو کنګل کېدو سره اصلي ستونزه دا جوړه شي چې هیواد ته د هر قسمه غیر ملکي نوټونو ورتل ودرېږي. نو په دې وجه هر څوک د پیسو په لګلو کې محدود شي تر دې چې په خپل افغانان هم. د افغانستان نوی حکومت په حقیقت کې پیسې نشي چاپ کولی ځکه چې دا په بهر هیواد کې چاپ شوي. د امریکا د یو بل سیډنیز مرکز ویلسن سنټر سیډونکو مایکل کوګلمین بیا وايي افغانان د پیسو لپاره د بانکونو بهر په کتارونو کې ولاړ وي. As a result, banks now have much less money. د دې په نتیجه کې د تیر کال په پرتله دا وخت د بانکونو سره پیسې ډېرې کمې دي. د تشویش خبره ده چې د بانکونو بهر د پیسو راوستلو لپاره قطارونه جوړ وي د دې باوجود چې طالبانو بانکونه پرانیستي دي. تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او ځینې سیمو کې د خوراک ویرې جوړې دي. افغانان هڅه کوي چې ایران ته واوړي چې پکې ځینې نیول شوي او بیا واپس کړي شوي دي. سیډونکو VOA ته ویلي دي که د انساني مرستو حالت سم نه شو نو په میلیونونو افغانان به هڅې وکړي چې هیواد پرېږدي. نوشیروان قلندر VOA ډیوا واشنگټن DC.